یو سړی د رفع الیدین ونه کړو کافر دی یو سړی دی امین ونه وي کافر دی امین په زور ونه وي کافر دی یو سړی رفع الیدین کړو او ستا په مذهب کې نشتی ته کافر کې ولي امین په زور وي ته کافر کې فقهي مسائلو کې اختلاف خو دې درجې ته نه رسي چې سړی په جوماتونو باندې یو بل باندې یا په بیانونو کې وایي چې په یو بل پسې کوته کې راوالي یا ټوپک کې راوالي ځکه زه اکثر دې ملګرو ته په خاص مجالسو کې دا خبره ډېره ما کړې ده او کومې زموږ د پښتانه ډېر سادهګان دي غریبان سادهګان دي چې څوک راشي او کوم طرف ته تاوی را تاوی دوی ورسره ځي خو صرف یو دوه جذباتي خبرې ورته کوه یو دوه جذباتي که هغه ته دینی باب کې کې او که هغه ته دنیوي او سیاسي بحث کې خو صرف یو دوه خبرې پښتنو ته د جذبې کوه دی بیا ګورم نه چې مخې ته څوک دی او څوک نه دی غوځي بسې ځکه دې غریبانو سره یعنی ډېر ظلم شوی دی چې دې طرف ته موږ وګورو ډېر ظلم ورسره شوی دی که دینی مشران وګورو به هغو سره هم ډېرو ظلمونه کړي دي دنیوي مشران که وګورو به هغو سره هم ظلمونه شوي صحیح دی چې یعنی کمې خو په هغو کې مو خو کمې موږ کې هم دی زه اوس تا ته دا ووایم چې تاسو داسې کار وکئ کوټه کې راوالی او هغه پلانې کې د جومات ته راشي نو په دې دروازې کې ونیسئ ویې وهئ آیا داسې د عقل خاوند نشتی چې ما نه بیا دا تپوس وکړي چې تا چې دا کومه خبره وکړه د دې خو دا مطلب شو چې دا سړی کافر دی نو آیا دی کافر دی کافر دی دی مولوي صاحب شیخ صاحب دا سړی کافر دی په څه دلیل کافر دی خو تاسو راته وایئ په هغه ټیم کې څوک داسې نه و چې دې مولوي صاحب ته ویلی چې تاسو راته وایئ چې دا مشتي او دا مشتي نو چې دا مشتي دا مشتي نو دا والا ولې په کوتک وایي موږ هم عقل نه استعمالوو که نه زما دا خبرې غلطې دي خو بس موږ زنده باد مرده آباد زنده باد مرده آباد نر مولا او پښتن مولا او غیرتي مولا بس دا چغې چغاري ګرمه ګورمي ده نو ما خبره دا کوله چې د باطل پرستو سره دلایل نشته دلایل په میدان کې هغه فقیران دي او که څه دلایل ذکر کړي نو هغه دلایل کمزوري یا استدلال ته غلطي یا د باطله خبره کوي اسی دې کې ګوره یو حدیث ته اشاره وکم چې مسلمان له پکار چې هغه سره دومره علم وي چې هغه د غیر مسلمو د باطل پرستو او یا په مسلمانانو کې چې کوم ګمراه شوي دي چې هغوی د شبهو جواب خو کوي که نه په دې یو دلیل دا دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی او مشهور حدیث دی څو پیرې بیان شوی د عبدالله ابن عباس چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل یمن ته لېږو نو څه ورته ته چې ورځې انک تأتي قوما اهل کتاب معاذ ته خو روانې ګوره خو هلته خلک اهل کتاب دي دلته علما دا خبرې لیکي د حدیث په شرح کې چې د پیغمبر دې خبرې ته څه ضرورت نو جواب دا دی ضرورت ورته دا و چې معاذ له تنبیه ورکوله چې معاذه علم ګورې هلته خلک اهل کتاب دي د هغوی سره هم علمونه شته هغه به تاته شبهې را پیش کوي هغوی به دلایل بیانوي هغوی به خبرې کوي نو داسې نه چې ته د علم نه خالي لاړ شي او بیا به د هغوی سره مقابله نشي کولی نو د شبهو جوابات کول او د باطل پرستو د دلایلو جواب کول دا عبادت ته ګورې دا دین دی ځکه چې د دې د لاسه د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره د ډېرو خلکو د عقیدو حفاظت وشي چې یو عالم راولګي او د هغوی هغه شبهې چې مشهوري چې کومې شبهې مشهوري نه هغه مشهورول نه دي پکار بعضو ملګرو کې ما دا کار لیدلی دی علماو کې او د دعاتو کې داسې شبهې به بیاني چې هغه شبهې هغه باطل پرستو ته هم نه یادي او دی بیاني نو دی په زور هغوی ته هم رایادي او د خپل عوام کېدای شي څوک کمزوری شکي شي ها کومې چې عامې شبهې دي مشهوري د هغې جوابات کول پکار دي او دا عبادت دی د دین دفاع